د طالبانو په وړاندې د پاکستان صبر نور ختم شو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي ملیحه لودي د اسلام آباد او کابل وروستیو تاوتریخوالو ته په اشارې سره وویل د طالبانو حکومت په وړاندې د پاکستان صبر نور ختم شوی دی. میرمن ملیحه لودي په افغانستان کې د ټي ټي پي د غړیو په شمول د ترهګرو ډلو د شتون په اړه وویل. د کابل حکومت د ژمنو سره سره له تحریک طالبان پاکستان سره چلن نه دی کړی. میرمن ملیحه لودي له ټي ټي پي سره په چلن کې د افغانستان د طالبانو ځنډ ته په اشارې سره وویل د دغه بهیر دوام به د اسلام آباد غبرګون راوپاروي. هغې جوته کړه پاکستان باید د افغانستان په چارو کې دخیل نور هیوادونه په نظر کې ونیسي او د کابل مشران قانع کړي چې هغو لپاره به ملګرتیا نه کول لګښت زیات کړي.